بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمانوم د تحسین الله طاهر. خبر وکړو چې خیبر پختونخوا کې روان کال په ډرون حملو کې مسلسل اضافه روانه ده. تر دې وخته پورې چې څومره ډرون حملې شوي دي پکې 17 کسان مړه شوي دي، پکې 15 ماشومان هم شامل وو. دا هغه خلک دی چې هغه سویلین دي، یعنې عام خلک دی، عام شهري آبادي په دې کې پنهخه شوې ده. زنانه ماشومان اوس په خپل کورونو کې هم محفوظ نه دي، په هغوی باندې هم دغه کارویانې کېږي، خو دا کارویانې کوي څوک؟ سوال اهم دا دی که زه لږ ډیټیل کې تاسو سره خبرې وکړم نو 29 مارچ باندې مردان کاټلنګ کې یو ډرون حمله شوې، پکې 11 کسان مړه شوي. د دې لږ غونډه کې تاسو ډیټیل ویم ویل کېږي داسې چې بابوزو غره کې دهشتګرد پاتې کېږي. د هغوی دپاره هلته شپنکیان موجود دي چې سهولتکاري کوي، یعنې بازار نه ورته سودا وړي معلومات ورته ورکوي او د هغوی سره هر قسم سهولتکاري کوي او بدله کې دغه شپنکیانو ته به پیسې ملاوېدې. نو فورسز په خیبر پختونخوا په شمول ټول ملک کې اپریشن شروع کړی دی او دا ټارګېټډ اپریشن دی. دوی ته چې کوم ځای نه معلومات ملاویږي هغه کې دهشتګرد دي یا د هغوی سهولتکار دي هغه ټارګېټ کوي. نو دغه حمله چې وه دا یو ټارګېټډ اپریشن و، په هغې کې دغه کسان وژل شوي. عام خلک وایي دا سویلي نه خو فورسز موقف دا دی چې دا د دهشتګردو سهولتکار و. بیا په 19 مای باندې شمالي وزیرستان میرعلي هرمز کې یو حمله شوې، هغه په یو کور باندې سهار وخت کې شوې، په دې کې 4 ماشومان مړه شوي او 4 ماشومان ژوبل شوي. په دغه وخت کې دغه ماشومان چې هغه سکول ته د روانېده او تیاری کوم، دغه ماشومان کو دهشتګردو سهولتکار نشي کېدی. نو دا څوک و؟ دا حمله چا کړې ده؟ فورسز لخوا ټارګېټ خطا شوی دی، په دغه کور باندې حمله شوې ده یا دهشتګرد عام آبادي پنهخه کړې ده. په 28 مای جنوبي وزیرستان علاقه وانه کې فوټبال میچ دوران یو ډرون حمله شوه، په هغې کې 22 کسان زخمیان شول او په هغې کې ماشومان شامل وو. یعنې په فوټبال ګراوند باندې هم حمله شوې وه. د دې متعلق هم ډېر سوالونه مخې ته راغلي دي. په 20 جون باندې جنوبي وزیرستان تحصیل مکین کې یو ډرون حمله شوه، په هغې یو ماشوم مړ او 15 ژوبل شول. بیا په دغه ورځ باندې یعنې په 20 جون باندې په کورم کې یو ماټرګوله پرېوته او په هغې کې ماشومان چې 4 هغه مړه شو او ډېر شدت سره وه دغه حمله، ځکه چې د هغوی جسمونو ته هم ډېر زیات نقصان رسېدلی. سوال هغه چې د دغه حملو په شا باندې لاس د چارې. دې حوالې سره که موږ لږ بیکګراونډ ته لاړ شو، د پاکستان او د امریکې محکمه دفاع 2021 کې یو تحقیقي رپورټ مخې ته راغلی او په کې دا خبره شوې وه چې افغانستان کې د امریکې فوج تلو نه بعد جدید وسله افغان حکومت ته ملو شوې ده او د دې نه علاوه افغانستان کې د 2003 نه والا 2016 پورې امریکې په خپله باندې افغان فوج ته په لوی مقدار کې وسله ورکړې وه. افغان فوج هغه وخت کې د امریکې سره د طالبانو خلاف جنګېدو. نو 2 قسمه وسله وه، یو د امریکې فوج نه پاتې شوې وه، یو امریکې په خپله افغان فوج ته ورکړې وه. نو چې کله د طالبان حکومت راغی دغه ټوله وسله طالبانو لاس ته راغله، د دوی په کنټرول کې شوه. بیا د طالبانو سره ډېر داسې ارګنایزیشنونه لکه TTP شو یا نور شو، هغه د امریکې خلاف نیټو خلاف جنګېدلی. نو چې کله طالبان حکومت راغی نو مطلب دا چې د دې ټول ګروپونو حکومت راغی. دغه وسله څه دې ګروپونو حاصل کړه، څه د دوی په قبضه کې د مخکې نه وه، څه دوی د بلیک مارکیټ نه واخیسته، ځکه طالبان حکومت د وسله په بلیک مارکیټ کې هم خرڅه کړې ده، او څه دغه طالبانو په خپله باندې دې ګروپونو ته یا اسې ورکړې او یا پې دوی خرڅه کړې ده. نو چې هغه تنظیمونه چې کوم پاکستان کې کارویانې کوي نو هغوی ته دغه وسله د افغان حکومت لخوا ملو شوې ده په مختلف طریقو باندې، او دا هغه جدید وسله ده کوم چې امریکې د طالبانو خلاف په افغانستان کې استعمالوله. په دې کې ډرون ټیکنالوژي هم شامل ده، ډرون هم په دې کې شامل دي او اوس د دهشتګرد تنظیمونو سره موږ دا ویلی شو چې دغه ډرون موجود دی. خو بل طرف ته دهشتګرد تنظیمونه ځینې د دې نه انکار کوي، ځینې ګروپونه دا مني چې هغوی دغه کارویانو کې ملوث دي، هغوی د دې ذمه دار دي. خو دلته یو سوال دا پیدا کېږي چې حکومت دې حوالې سره څه وایي. ګوره چې کوم حملو کې عام خلک پنهخه کېږي، سویلین پنهخه کېږي، ماشومان پنهخه کېږي، نو حکومت تر اوسه پورې په هغې باندې داسې خاص واضحه بیان مخې ته نه دی راغلی، وضاحت یې نه دی پېښ کړی او دې نه یو معما جوړه شوې ده او د خلکو په ذهنونو کې سوالونه پیدا کېږي. پکار دا دی چې چېرته حمله کېږي حکومت د هغې وضاحت پېښ کړي او بیا چې کوم کسان په دې کې ملوث دي د هغوی خلاف کارویانې وشي او هغه خلک
د میډیا په وړاندې راولي هغوی ته سزا ورکړی شي هغه خلکو ته وښودلی شي. دې کې هم شک نشته دی چې فورسز د دهشتګردو خلاف کارویانې کوي، ټارګیټډ اپریشنز کوي. په دویمه درېیمه ورځ باندې 15 لس شل دهشتګرد چې دی هغه مسلسل وژلي کېږي او هغه تر ډېر حده پورې قابو کړي هم دي، ځکه چې پاکستان کې شکر دی الحمدلله بیا په خیبر پښتونخوا کې هغه شان واقعیت اوس مخې ته نه راځي کوم چې روژه کې یا روژې نه مخکې هغه غټې غټې حملې به کېدې، دماکې به کېدې، هغه کنټرول شوي دي او دا فوج کنټرول کړي دي. خو بیا چې هم کله داسې واقعیت کېږي د ډرون نو په هغې باندې د خلکو سوالونه پیدا کېږي او د دې الزام بیا په هغه چا باندې لګي چې هغه د موږ سره په غدارۍ کې راځي. نو پکار ده چې حکومت یا ادارې په دې باندې وضاحت پیش کړي. یو څو ورځې مخکې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا الیمین ګنډاپور په پېښور کې د وزیر اعظم شهباز شریف او فیلډ مارشل عاصم منیر په موجودګۍ کې دا خبره کړې وه چې په خیبر پښتونخوا کې ډرون حملې بندول پکار دي، ودرول پکار دي. هغه دا اشاره کوم طرف ته وایه د هغه د بیان څه یا د هغه د مدد غوښته د وفاق نه دې ته تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ یا د هغه د دې بیان مطلب څه. خو اوس خیبر پښتونخوا پولیس ضرور یو داسې جدید انټي ډرون ټیکنالوژي حاصل کړې ده چې په میلیونونو لرې یعنې په ډېر لرې فاصله باندې که دوی ته محسوس شي چې دا ډرون حمله کوي، پیلوډ غورځوي یا کواد کاپټر را روان دی، نو هغوی کارروی کولی شي چې دغه ډرون راوغورځوي. او دغه جدید ټیکنالوژي اوس خیبر پښتونخوا پولیس له راغلې ده او دا ډېره ښه خبره ده چې دغه ډرون به هم اوس پولیس کنټرول کړي او دا به صرف دغه صورت کې نه بلکې سرکاري تقریبونه کېږي یا اهم شخصیات متعلق دوی ته ریپورټس ملو شي یا د امارتونو متعلق چې په دې باندې حمله کېدونکې ده نو هغې کې به هم دا استعمالیږي.